الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هومو بایولوژي. نن ټاپک زما د کډنی ایز اوسمو ریګولیټری ارګن. دا ټاپک چې دی دا 12 د بایولوژي نه دی او دویم نمبر ټاپک دی. زه امید کوم چې تاسو چې دی ښه پوه شئ. نو کډنی چې دا هغه موږ ګردې ته وایو. د دې په باره کې چې دی د دې نه مخکې څو ویډیوز دي هغه ما د خپل یوټیوب چینل چې دی اپلوډ کړي دي. زه امید کوم تاسو کتلي. بل دلته کې دا ټکی استعمال شوی دی اوسمو ریګولیټری ارګن، یعنی دا کډنی داسې په اعضا کې داسې یو ارګن دی چې هغه څه کار کوي؟ اوسمو ریګولیټری کار کوي. اوسمو ریګولیټری دا ټکی چې دی په بایولوژي کې چې دا ټکی تاسو وایي نو د دې مطلب دا دی چې زموږ خپل باډي انټرنل باډي چې دا پای کې یو سیز داسې چې هغه موږ مینټین ساتو. نو په دې کې به موږ اشاره وکړو واټر ته، یعنی کله چې واټر زموږ په جسم کې سیوا کیږي او کله چې واټر زموږ په جسم کې کمیږي نو په دغه وخت کې که پرس کا په باډي باندې یو سیز سیوا شي یا یو باډي دپاره یو سیز کم شي نو په جسم کې داسې یو ارګن پکار دی چې دا مسله چې دا ختم کړي. نو زه به اگزامپل والم چې پرس کا یو طرف ته زموږ کډنی ده، ټیک شو، او بل طرف ته دا یو انساني جسم دی. اوس مسله څه ده؟ مسله دا ده د یو انساني جسم دی دته د واټر کمی راغی. نو چې کله دته د واټر کمی راغی فرض که زه ووایم چې واټر چې دي هغه ډېر زیات لیس دي نو دا کډني به څه وکړي؟ په دې کډني کې موږ دا وایو چې د کډني یونټ چې دی دا کډني چې د کوم سیز نه جوړله هغې ته موږ نیپران وایو. نو په نیپران کې یو پارټ دی چې هغې ته موږ پراکسیمل کنولوټیډ ټیوبیول ورته چې دی موږ وایو پراکسیمل کنولوټیډ ټیوبیول. نو اوس یې چلو شي قصه څه وشي چې کله اوبه کمي نو زمونږ په دې برین کې زموږ چې کوم کوپړی ده او برین دی د دې ګس سیټ ته یو ګلینډ لګېدلی چې هغې ته موږ پیچوټري ګلینډ وایو. نو دا پیچوټري ګلینډ دا چل وکړي چې دا کډني ته میسج ویسي. چې کله کډني ته میسج ویسي چې اوس اوبه کمې دي، چې کله اوبه کمې دي کله کډني ته میسج لاړو نو دا کډني دا چل وکړي چې په نیپران کې کم پراکسیمل کنولوټیډ ټیوبیول کم پورشن دی. دا په نیپران په سټرکچر کې موږ ویل چې پراکسیمل کنولوټیډ ټیوبیول چې دی څه ته وایي. نو د پراکسیمل کنولوټیډ ټیوبیول نه دا کډني دا چل وکړي چې دا د اوبه واپس چې دی جذب کړي. اوس دا څوک کوي؟ پیچوټري ګلینډ چې دی هغه یو هارمون ریلیز کړي چې هغې ته موږ ADH ورته وایو، انټي ډایورټیک هارمون چې دی هغې ته ویل کېږي. دا ADH دا چل وکړي چې اوبه چې دی هغه واپس جذب کړي د پراکسیمل کنولوټیډ ټیوبیول نه دې کډني ته. اوس اوبه چې دی واپس جذب شوې مسله حل شوه. خو چې اوس کله اوبه زموږ سره چې دی مور واټر کله چې دی اوبه زموږ سره سیوا دي په بلډ کې یا موږ چې دی د بلډ خبره وکړو یا چې دی موږ د واټر خبره وکړو ځکه انساني جسم چې دی هغه 90% چې دی هغه زموږ سره د واټر نه جوړ دی. اوس چې زموږ سره بلډ دی ځکه چې دا کډني چې دا خو د بلډ صفایي کوي. اوس اوبه چې دی هغه سیوا شوې نو څه چلو شي؟ دا پیچوټري ګلینډ دا چل وکړي چې دا د کډني ته میسج ورکړي، انټي ډایورټیک هارمون په ذریعه باندې میسج ورکړي چې اوس څه چل دی اوبه چې دي هغه زموږ سره چې دی سیوا کېږي نو انټي ډایورټیک هارمون سیکریشن چې دی بند شي نو اوبه چې دی هغه بیا زموږ سره چې دی نورې نه جذب کېږي او په پراکسیمل کنولوټیډ ټیوبیول کې د اوبه چې دی پاتې شي او بیا وروسته چې فلټریټ په شکل باندې زموږ د جسم نه چې دی دا وځي. نو دې ته موږ وایو اوسمو ریګولیټري ارګن، یعنی چې کله اوبه چې دی کمیږي نو دا کډني دا چل کوي چې اوبه چې دی واپس جذب کوي. چې کله اوبه سیوا شي نو د ADH په ذریعه باندې هغه سیکریشن چې دی بند شي او اوبه چې دی بیا نور چې دی نه جذب کوي. یو خبره خو دا شوه. بل زموږ سره که فرض که موږ د بایو ایلیمنټ خبره کوو، بایو ایلیمنټ هغه ایلیمنټ دی چې د هغې د وجې نه زموږ جسم چې دی نو هغه جوړېږي. په دې بایو ایلیمنټ کې یو ایلیمنټ دی چې هغې ته موږ وایو سوډیم، ټیک شو. اوس فرض که سوډیم چې دی هغه زموږ سره په فلټریټ کې ډېر زیات و، سوډیم کمی راغی. چې کله د سوډیم کمی راغی نو دغه شان د کډني چې د کوم یونټ نه جوړله ما تاسو ته ویلي چې هغه د نیفران نه جوړله. نیپران کې یو پارټ دی، د نیپران یو پارټ دا دی چې د دې نه اوبه جذب کېږي او د نیپران بل پارټ دی چې هغې ته موږ ډیسټل کنولوټیډ ټیوبیول چې دی هغه ته وایو ډیسټل کنولوټیډ ټیوبیول. نو اوس په دې کې څه چلو شي؟ په دې کې دا خبره ده چې سوډیم کمی زموږ سره راغی، دا زموږ سره بایو ایلیمنټ دی، زموږ د جسم لپاره چې دی ضروري دی. نو اوس څه چلو شي
چې یو هارمون ریلیز کیږي هغه ته موږ الډوستيرون وته وایو. الډوستيرون یو هارمون چې دی دا زموږ سره اصل کې یو سټیراید هارمون دی. نو د دې الډوستيراید هارمون د وجینا د دې ډیسټل کانویټیبل د نیپران کمپارټ چې دی دا سوډیم چې دی دا واپس د بلډ ته چې دی زی. نو په دې طریقه باندې د سوډیم کم لیول چې دی هغه زموږ په باډي کې چې دی مینټین پاتې شي او مسله چې دی نه هغه زموږ سره ختم شي. او چې کله د سوډیم دا کمی چې دی کله پوره شي نو الډوستيرون کم سټیراید هارمون چې دی د سیکریشن چې دی دا زموږ سره چې دی بند شي او بیا هارمون چې د سوډیم پوره شي نو د سیکریشن چې دی بیا زموږ سره نه کیږي. الډوستيرون هارمون یاد ساتئ دا زموږ سره د کډنی سره د ګردو سره اسوسییټډ یو ګلینډ دی چې هغه ته موږ اډرینل ګلینډ ورته وایو. نو دا د اغز نه ځي. په دې کې اي ډي ایچ چې دی دا یاد ساتئ اي ډي ایچ چې دی دا د پیچوټري ګلینډ نه راځي انټي ډایورټیک هارمون چې دی. او په دې کې کوم الډوستيرون کوم هارمون چې دی دا د اډرینل ګلینډ سره او دا په کډنی باندې لپاسه چې دی موجود دي. نو په دې طریقه باندې دلته کې د اوبو مسله هم حل شوه او په دې کې د سوډیم مسله چې دا هم حل شوه. نو چې کله دا مسلې حل کوي نو موږ ځکه موږ دې ته وایو چې دا اوسمه ریګولیټري ارګن دی. نو دا 12 بیالوجي یو ټاپک خو دا شارټ کوېسچن کې د دې چانسز چې دی هغه ډېر زیات په لنګ کوېسچن کې چې دی دا ډېر کم تر راځي. زه امید کوم چې تاسو پوه شئ چې پوه شئ نور ملګرو سره چې ضرور شیر کړئ. میلاو وشو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.